خپل چینل کې تاسو ته مختلف وختونو کې مختلف قسم معلومات درکوو چې دغه معلومات د خبرونو په شکل کې هم وي او د مختلف انفارمیشن په شکل کې هم وي. لکه په دې ویډیو کې به تاسو ته دا معلومات درکوو چې د واده نه پس ځینې داسې چینجز د انسان په وجود کې او زیات د ښځو په وجودونو کې پیدا کیږي. نو د هغې باره کې تاسو ته تفصیل درکوو چې ولې د ښځو وجودونه شاته حصې مختلف حصې دا ولې غټیږي د واده نه پس او هغه کومې طریقې دي چې په هغه طریقو باندې باید په ښه طریقې سره خپل کوروالی خپله زندګي مخته یوړل شي. تر اخره را سره پاتې شي، ډېر مهم معلومات مو تاسو ته راوړي دي. قدرمنو کله چې د یو هلک او جینۍ واده وشي نو په دې کې شک نشته چې هغوی د خپل ژوند د خپل لایف د انجوای کولو دپاره مختلف قسم خوراکونه هم کوي، چکرې هم وهي، هوټلونو ته هم ځي. نو دغه ځینې وختونو کې دغه کارونه چې دي دا د وجود د غټېدو سبب جوړېدلی شي. وجود کې د ټریګلیسرایډز او کلسټرول هغه مقدار چې دی هغه زیاتېږي. لکه یعنی اکثره وخت دوی په کورونو کې خوراکونه کړي وي، خو د واده نه پس چې دوی سمدست بازاري خوراکونه شروع کړي نو دغه خوراکونه بیا دوی ته نقصان ورکولی شي. او دویم دا چې اکثره وخت نوي جوړې چې نوي واده کړي هلکان جینکۍ چې کوم دي هغوی داسې هم کوي چې د روټۍ خوراک نه پس سمدست دوی کوروالی کوي. نو دا هم یو قسم مضر او نقصاندeh ځکه دی چې د روټۍ خوراک نه سمدست کوروالی کول دی سره د وجود حصې غټېږي او وجود ورسره غټېږي ځکه چې په مړه خېټه باندې دا زیات نقصان کوي او هغه کوم خوند چې دی هغه هم نه اخیستل کېږي. نو په کار ده چې یا په نهره باندې کوروالی وکړی شي یا د خوراک نه 1 ګنټه یا 2 ګنټې پس کوروالی وکړی شي. نو په دې سره به دوی ډېره زیاته مزه محسوسه کړي. نور هم مختلف قسم معلومات دي چې وخت په وخت به تاسو سره په مختلف شکل ویډیوګانو کې شریکوو. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د ویډیو تر اخره موږ سره پاتې شوئ. خوشحاله اوسئ.